ما چې بل پرانسته ومې کاته دی لیونې جینې د بل د پاسه د پښتو دا ټپه لیکلې وه چې ړنده کڼه در پسې ګرځم په لاس به راشي بچو خوښه به دې شه. وینه غواړې سر غواړې که زړه غواړې وینه غواړې سر غواړې که زړه غواړې وایه که نه یاره ما نه څه غواړې ښکلو نه د مینې تمه داسې ده چا نه کربلا کې چې اوبه غواړې چا نه کربلا کې چې اوبه غواړې. ډېره مننه. زه د ډپټي کمشنر مردان صاحب د میر مردان او بیا خصوصي طور باندې د ظاهرشاه خان دغه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې د مردان د ولس لپاره دومره ښکلی پروګرام را جوړ کړی دی. خبرې به نه کوم یو څو شعرونه به درته ډالۍ کړم چې د زلفو تار د کونټې شوی دی د خال د پاسه د زلفو تار د کونټې شوی دی د خال د پاسه لکه چې مار منجیله شوی وي د لال د پاسه په تورو شونډو به د ښکلي یار نامه یادوي که ته هر څومره ګټې کېدې د بلال د پاسه په تورو شونډو به د ښکلي یار نامه یادوي که ته هر څومره ګټې کېدې د بلال د پاسه او زما یقین دی دا ذله هم پښتونخوا کې راځي زما یقین دی دا ذله هم پښتونخوا کې راځي دلته د وینو دار ښکاري د دیوال د پاسه زما یقین دی دا ذله هم پښتونخوا کې راځي دلته د وینو دار ښکاري د دیوال د پاسه او راځه راځه چې د بڼ منځ کې په یو بل کې ورک شو زه به جوټې در کوم ته کښېنه د ټال د پاسه او راځه راځه چې د بڼ منځ کې په یو بل کې ورک شو زه به جوټې در کوم ته کښېنه د ټال د پاسه او جی ما ستا د تګ نه پس چرته خندلې نه دي او جی د دې خبرې کېږي به څه کال د پاسه او زه پې رقیب سېزمه دا به د احسان وي په ما سجادالدین نامه ګل که د رومال د پاسه سجادالدین نامه ګل که د رومال د پاسه یو ورکوټې غونته کې نظم ګوټې ویمه بیا به درنه اجازه تلمه چې او لږ روماني غونته کې دی چې له کوره ووتلم کار لتلمه له کوره ووتلم کار لتلمه حسب معمول دی لیونټاري جینې د خپل کاله د وره په رو کې کتل زما لیدو سره یې ور پرانسته او په غرضي نیت یې مرۍ تازه کړه ما ځان شپېلې کو چابک پې تېر شم خدای خبر څه ځان سره وګورېده بیا یې د خان کاکا ماشوم بچي ته داسې اواز وکړو ګلمیره راشه تاله مې ښکلی کانکوک نیولی کانکوک ستا شه خو یو کار خو وکړه دا د بجلۍ بل واخله کلک ونیسه هغه روانه لږ ته یې وښایه لږ چې د مالت دا ګاونډی دی وایي چې په دې بل باندې نظر واچوه چې بل کې کله اخیري تاریخ دی ماشوم د لسو کانکوک په خاطر څه په ټوپونو زما خواله راغې او چونړه شوې بل یې لاس کې راکه او په وړکو کې یې داسې ووې چې په دې بل باندې نظر واچوه چې بل کې کله اخیري تاریخ دی ما چې بل پرانسته ومې کاته دی لیونې جینې د بل د پاسه د پښتو دا ټپه لیکلې وه چې ړنده کڼه در پسې ګرځم په لاس به راشي بچو خوښه به دې